منظور پښتون د نوي کال پیل سوی دی، څه احساسات جذبات او دې سره تاسې له نوي کال سره کم څه یادونه لرئ؟ د نوي کال لومړنۍ ورځې یعنې اول ورځ دا هم ډېر حده پورې کامله سره باید موږ یاد کړو لکه داسې په 2010 کښې شاسن خیلو کلي لکي مروت کښې په عام ولس باندې ترهګرو چاودنه وکړله او په هغې کښې 1.5 کسان شهیدان شول تقریبا او 200 پورې زخمیان شول. دا یو لویه سانحه وه د پښتون قام. نو دا د هغو په یاد کې هم یوه ورځ ده د نوي کال آغاز. دا دغه ځای چې ځوانان بیخي ختم شول، صرف هغه پاتې شول. بهرحال او یقینا تعجب خبره ده په دې میډیا کې تر اوسه پورې کم ځای نه ورکړی شوی، تر اوسه پورې د یو کس نام هم نشه یاد ده. له ډېر اسماعیل خان تاسو شروع وکړه، 15 جنوري وه، اسلام آباد پر لور روان شوئ، په شمېر ملګري وئ. هغه وخت تاسو د تحریک نوم چې مسعود تحفظ مومنټ و، بیا پښتون تحفظ مومنټ جوړ شو. د ملګرو شمېر که راته ووایي څومره ملګري وه در سره او دا څرنګه له مسعود تحفظ مومنټ نه بیا پښتون تحفظ مومنټ ته واړېدی؟ لنډ سفر که راته ووایي. موږ 22 ملګري وو. دلته چې روان شو موږ چې د ډیخا نه څنګه وتلو، دلته موږ سوچ وکړو چې موږ خو دا تقریبا ډېر په هغه کښې مسعود وو هم نه. نو دا مو سره و چې دا خو بده خبره چې موږ دا د پښتنو روایاتي چغه په غونډه علاقه ګرځېدل، د پښتنو ښارونو ته دروم، نو د یو قبیلې نام اخلو دا به بې مناسب نه وي. دا موږ د پښتنو نام اخلو، خو چې کوم یو ښار ته به تللو بیا به خلکو دا ویل چې دا به د پښتنو کیسې دي، دا ټولې زموږ کیسې دي. چې صوابۍ ته رسېدلو تقریبا د آخري پړاو د پښتونخوا په خاوره زموږ د دغه 22 ملګري هلته دا نام تقریبا چینج شو، پښتون تحفظ مومنټ شو. نو دا تقریبا ډېر لنډو ورځو کښې د مسعود تحفظ مومنټ نه بیا پښتون تحفظ مومنټ جوړ شو. او دا یو ډېر ښه عمل و. څنګه هم چې دا نام پښتون شو، دا مسلې هم موږ په لویه کچه سټډي کول، په لویه کچه ډیل کول، دا هم ورسره شروع شول. د وجود هم ورسره غټ شو، یعنې د پښتون لفظ چې خپله یوه لویي ده، نو هغه سره هر شی بیا لوی شول، غټ شول. او دا کال تقریبا یا خو پوره نه دی خو پوره کېږي به په د راتلونکي میاشت کښې. په دې کال چې ډېر چک ټیټ تېر شول. راته ویلی سي هغه چک ټټ کم و؟ او په دې کال چې د تحریک د خپل وطن آواز ډېر په زور و شور سره پورته کړ، بیرته ریاست د دوی د مطالباتو د منلو په مقابله کې د دغې تحریک د ختمولو کوششونه شروع کړل. او دې تحریک چې بلا کسان زخمیان شول، په واڼه کښې شهیدان وشول، ډېرو ملګرو باندې جیلونه کټ شول، FIR یې کټې شولې. یعنې د چې کوم د حق غوښتلو آواز و هغه ته دوی ډېر نیګیټیو ریسپانس ورکړو ریاست لخوا. او دا وه چې د دغو ریاست باندې څه پریشر و، څه میسینګ پرسنز کورونو ته راغلل، خو زموږ مطالبه وه چې آئیني طریقه سره، حالانکې دوی غیر آئیني طریقه. دغه پوښتنې ته راځه، تاسو چې اسلام آباد ته تلئ تاسو بنیادي 15 پوښتنې وې غوښتې وې. نقیب مسعود ته انصاف ترلاسه کېدل، په سیمه کې چې کوم ماینونه پراته دي چې کوم عامو خلکو ته خطر ده زندې، د هغو ماین پاکۍ، دغسې چې کوم بېدرکه سوي کسان دي هغه عدالتونو ته پیش کول، په علاقې کښې غیر اعلانیه کرفیو لګول یا دغسې په چک پوسټونو باندې چې کومه رویه ده هغه سمول، د پښتنو چې کومه بېرامه وژنه روانه په ریاستي کچه باندې هغې ودرول شامل وو. زما بنیادي پوښتنه دا ده چې تر اوسه پورې تاسو دغو غوښتو ته په حکومتي کچه څومره پورې کتنه شوې ده او د دې یو کال چې تاسو څومره لاسته راوړنې کړي دي؟ ګوره دا ده چې ریاست سنجیدګي نه ده اختیار کړې لا پوره. دوی په خبرو باندې ځانونه پټوي، کله وایي 2 مطالبات یو، کله وایي 3 مطالبات یو. دومره د غفلت شکار دي چې تر اوسه پورې دوی یعنې زموږ مطالبات 15 مطالبات هغه نه کړل لیکنه چې دا 15 دي. زموږ مطالبه وه روانوت ته سزا ورکول، ریاستي توګه باندې هغې ته لاره جوړه شوله چې ویې باسي د کیسونو نه، حالانکه 4.5 کسان وژلي وو اکثر. او بیا زموږ مطالبات چې ایکسټرا جوډیشل کلینګ چې کوم روان دی،
د دغې پر خلاف ته یو ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ شي چې پته ولګېږي چې دا نامعلوم افراد څوک دي، دا کارونه څوک کوي، دا دماکې څوک کوي، د دغې شي چې کلیر تحقیقات وشي. هغه دوی لا نه دي راسره منلي. میسینګ پرسنس څه نه څه کسان راغلل، خو هغه هم موږ وایو چې غیر عیني طریقه نه بلکې په عیني طریقه د راشي عدالت یې خلاص کړي. داسې په یو طریقه د څوک نه وایي چې بس ډایرکټ یې راوړي. باقي د ماینس پاکي دا هغه نه وشوله تر اوسه پورې، او د عامو خلکو وهل ټکول په ناخوښې پیښې نه به د سپین ږیریو زنانه او اله اوس هم شروع دي. تیر واقعه باجوړ شوش په هغې نه پس دوی دا کار وکړه او داسې په وزیرستان چې دا یعنې دا خلکو باندې چې کوم تشدد دی دغه لګیا وي. خو که څه هم دوی پوره یعنې د کتنې نه دي ورته شوي د مطالبات، خو پښتون ژغورنې غورځنګ هم لا تر اوسه پورې په ښه زور و شور سره روان دی او لا ناست نه دی، نه یې څه کمی راوستی دی به شي، ښه فول فلج هغه هم روان دی. او تر هغې پوره چې تر څو پوره دا مطالبات حل نه وي دغه تحریک به لوی کوششونه کوي. لاسته راوړنې مو څه دي؟ زموږ که د قامي اتفاق په حواله سره وګورو نو لویه لاسته راوړنه شوې ده، ځکه چې زموږ دلته به لوی زموږ مشران شهیدان شول، کاته نه وه بیخي چې دوی شمارل کېدلی. اوس خو پښتون کام شي چې یو عام کس مزدور ته هم څوک لاس ورکړي ټول پښتون کام په احتجاج کوي. دا لویه لاسته راوړنه ده زموږ په ذهنونو کښې. اوس قاتلانو ته په دې خاوره باندې مرګونه داسې آسان نه دي لکه پخوا چې وو. دا د دغې تحریک د اتفاق اتحاد د وجې په دې پښتونخوا کښې پښتون قام چې څومره ذلیلېده هغه اوس دومره نه ځلي، ځکه چې اوس جرأت پیدا شو په خلکو کښې، یره ختمه شوله، حوصله، پیاوړتوب، زړورتوب پیدا شو. دا هم ذهني لاسته راوړنې دي خو لویې دي. دا شیان چې په کام کښې راشي بیا د دوی مسایل دومره مشکل نشي پاتې. نو موږ چې کوم عینایو چې تیاري ورته ویلی شي هغه مو تا په خبره بیداري راغلې ده، خو اوس اخرنۍ پوښتنه درنه کوم، نوي کال پیل سوی له نوي کال نه تاسې اوس څه ژمنې لرئ؟ لوی امیدونه مو دي چې پښتون وطن ته به انشاءالله لویې لاس راوړنې دا تحریک راوړي او د پښتون ولس د پښتون وطن چې کومې مسلې دي، چې کوم د دوی لوټمار شروع دی، چې کوم د دوی ځانونه او مالونه تباه کېږي دا به ختم کېږي. موږ وایو 2019 به ډېر اهم کال وي د پښتنو دپاره او خدای دې وکړي چې تل پاتې سوله راشي په وطن کښې په دې کال کې. ډېره مهرباني چې تاسو ډیوا سره خبرې وکړې. خدای دې تاسو هم آباد لري.